امیر خان متقی ولې د افغانستان په څوکۍ او په ګډ انځور کې پرېنښود؟ پاکستان کې ولې یو څه ورسره وشول؟ سلام، ستړي مشئ. پرون په پاکستان کې د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو سازمان غونډه ترسره شوه چې شاوخوا له 80 غړو هېوادونو او سازمانونو سربېره د امریکا، روسیې، چین، جرمني او اروپایي ټولنو استازو هم پکې ګډون درلود. د اسلام آباد په کوربتو په دې غونډه کې د افغانستان څوکۍ چې ملي بیرغ یې هم مخې ته ایښی و تشه پاتې وه او چا یې استازولي نه کوله. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي ته په غونډه کې یوه جلا څوکۍ ورکړل شوې وه او د کوم هېواد نوم او بیرغ ورسره نه و. باید وویل شي چې تر غونډې وړاندې ګروپي عکس کې هم د ګډون اجازه ورنه کړل شوه او د ګډ انځور د اخیستو پر مهال ترې نه ښودل شو. دغه راز په بیرغونو کې هم د افغانستان 3 رنګه بیرغ و. دا چې دوی ولې دا کار وکړ، ښایي لامل یې دا وي چې دوی طالبان د افغانستان د حکومت په حیث په رسمیت نه پیژني او نه هم د افغانستان څوکۍ ورکوي او لا هم نړیوال له افغانستان 3 رنګه بیرغ مني. خو دا چې متقي غونډې ته ولې بلل شوی و یو ډول نسبي تعامل دی او نړۍ هم غواړي چې له طالبانو واوري چې دوی څه وایي، څه پلان لري او څه غواړي. امیر خان متقي بیا دې کنفرانس ته وینا وکړه او پکې ویې ویل چې نړۍ سره تعامل کوي او د دوی عادلانه غوښتنې په پام کې نیسي او د بشر او ښځو حقونو ته ژمن دي او نور خلک به هم په واک کې شامل کړي. په هر حال تاسو دغې موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بیا ستاسو چوپړ ته راځم، په یو بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.